او کله چې د ورکوټي اختر سحر شي نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى فرشتو ته وفرمایي اے فرشتو تاسو ښکته دنیا ته کوزي شئ او د کلو د خارونو په کوڅو کې د کوڅو په سرونو کې ودرېږئ نو دا فرشتې ښکته راکوزي شي او د کلي او د خارونو چې څومره کوڅې دي د دې په دې سرونو کې ودرېږي او دوی یو اواز کوي اواز دا فرشتې او دا اواز د انسانانو او د پیریانو نه علاوه نور ټول مخلوقات اوري خو صرف انسانان نه اوري او پیریان نه اوري دا فرشتې سوي دی وی یا امت محمد صلی الله علیه وسلم اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتا اخرجوا الى رب کریم دا هغه رب کریم دربار طرف ته اوځي چې هغه ډیر ورکون کې دی یعطي الجزیل هغه ډیر ورکون کې دی دا هغه کریم رب دربار په طرف باندې اوځي چې هغه ډیر ورکون کې دی ويعفو عن العظیم او د غټ نه غټ ګناه معاف کون کې دی د غټ نه غټ ګناه معاف کون کې دی او بیا چې کله داخله کو عیدګاه ته وځي عیدګاه ته نو الله تبارک وتعالى د فرشتو نه تپوس کوي الله تبارک وتعالى د فرشتو نه تپوس کوي فرشتو ته فرمایي الله تبارک وتعالى وی ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله اے فرشتو کله چې یو سړی مزدوري وکړي نو دغه بدله څه ده یو سړی مزدوري وکړي دغه بدله څه ده فرشتي ورته وایي الهنا وسیدنا اے زمونږ ربا اے زمونږ سردارا دا هغه بدله ده چې هغه ته مزدوري پوره ورکړي شي الله کم سړی چې مزدوري وکړه بدله د هغه دا ده چې هغه ته مزدوري پوره ورکړی شي الله تبارک وتعالى فرمایي وی اے فرشتو فانی اشهدکم یا ملائکتی اے فرشتو زه تاسو ګواه کوم تاسو ګواه اوسئ چې دې خلکو ما ته د رمضان المبارک روجې ونیوي او د شپې تراویح ورکړي د هغې په بدل کې ما دوی ته خپله رضا ورکړه او دوی ما معاف کړو اے فرشتو تاسو ګواه اوسئ ګواه دوی د رمضان المبارک روجې ونیوي او د شپې تراویح وکړي د هغې په بدل کې ته زه راضي شوم او ما دوی معاف کړه ما د دوی مغفرت نصیب کو او بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى فرمایي بندګانو ته الله تبارک وتعالى فرمایي وی اے زما بندګانو نن زمانه په دې عیدګاه کې سوال وکړئ په دې عیدګاه کې نن زمانه وغواړئ فعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت باندې قسمي زما دې په خپل جلال باندې قسمي زما دې په خپل لوی شان باندې قسمي د آخرت متعلق چې رانه څه غواړئ هغه در کومه او د دنیا متعلق چې رانه سوال کوئ په هغې کې ستاسو مصلحت ته ګورم که ستا پکې خیر وي خو درې کمه او که ستا پکې خیر نه وي نو نه در کومه هغه دعا درله زه آخرت ته سنبال کم ډېر کله ته سړی په دنیا کې ځان له غټې غټې دعاګانې غواړي الله ماله دا راکړه ماله دا راکړه ماله دا راکړه هغه ورته میلو نشي ځکه دی د خپل خیر نه خبر نه دی الله تبارک وتعالى ته پته وي چې دی کومه دعا غواړي په دې کې د دپاره خیر نشته دی نو الله تبارک وتعالى ورله دغه دعا بېکاره نه کړه الله تبارک وتعالى ورله دغه دعا آخرت ته سنبال کړي ته خو دنیا کې دا څیزونه غواړي خو الله درله دغه دعا آخرت ته سنبال کړه د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي و یو انسان به الله تبارک وتعالى ته د قیامت په ورځ فرمایي الله ما درنه ډېرې دعاګانې غوښتې خو الله تعالی نه قبول کړي ما ډېرې دعاګانې غوښتې خو الله تعالی نه قبول کړي الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي ما درله قبول کړي دي او د هغې دعا په بدل کې مې په جنت کې تعالی دا منزل درکړی دا درکړی دی وی دی به ارمانو کې چې الله په دنیا کې دې راله یو دعا نه وی قبول کړی څومره بخوه چې الله دا ټولې دعاګانې دراله آخرت ته سنبال کړی وي نو څومره بخوه چې په دنیا کې نه وي قبول شوی نو الله تبارک وتعالى فرمایي د آخرت متعلق چې رانه کوم سوال نن په دې عیدګاه کې کوئ زه ستاسو مصلحت ته ګورم خو په دې دعا کې د دنیا خیر خو په دنیا کې درکم او که دنیوي خیر دې پکې نه وي نو بیا درله آخرت ته دا سنبال کما او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي اے زما بندګانو زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل لوی شان قسمي تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ زه به ستاسو په غلطو باندې پردې راچوم زه به ستاسو په غلطو پردې راچوم تر هغې پورې تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل لوی شان قسمي زما دې په خپل جلال قسمي د قیامت په ورځ به زه تاسو د کافر وړاندې چېرته رسوا نه کړم حدیث مبارک کې راځي چې کله په جهنم کې مسلمانان او کافر ټول پراته وي نو دا کافر به د مسلمانانو ته پیغور ورکي وایي تاسو د الله عبادت کوو الله خو یو منو نبی علیه السلام خو د الله پیغمبر منو نو څه وشو تاسو هم په دې جهنم کې پراته یو موږ هم په دې جهنم کې پراته یو دا کافر به د مسلمانانو له پیغور ورکي الله تبارک وتعالى به د دغې پیغور نه وروستو چې په جهنم کې څومره مسلمانان دي دا ټول به ترې نه وباسي ټول مسلمانان به د جهنم نه وباسي الله تبارک وتعالى به یو مسلمان په جهنم کې پرې نه دي نو الله تبارک وتعالى فرمایي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل لوی شان قسمي زه به تاسو کافرو ته چېرته رسوا نه کړم په ورځ د قیامت او بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى فرمایي اے زما بندګانو تاسو زه رضا کولم که نه نو زه درنه رضا شوم تاسو زه رضا کولم زه درنه رضا شوم او زه کورونو ته د عیدګاه نه په داسې حالت کې چې تاسو ته ما مغفرت وکړو
د عیدګاه په داسې حالت کې کورونو ته لاړ شئ چې تاسو ما وبخلی. نو حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې فرشتې د ورکوټي اختر په ورځ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت دا ثوابونه ویني که نه، نو دا فرشتې یو بل له زیري ورکوي او ډېرې خوشحاله شي چې الله تبارک وتعالی نن امت محمدیه صلی الله علیه وسلم معاف کو. الله تبارک وتعالی دې پکې زمونږ د ګناهګارو دا نومونه هم شامل کړي په دغه ورځ باندې، او الله دې پکې زمونږ مغفرت هم نصیب کړي. بهرحال لږې ورځې دي چې دا درنه ګورې ډېرې په عبادت کې تېرې شي، په غفلت کې تېر نه شي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.